السلام علیکم ورحمت الله. د دې ماشوم عمر دی 6 کاله او راغلی د باجوړ نه. د ماشوم ترقي نه کوي، دنګېږي نه، وینه یې کمه ده، رنګ یې زیړ دی، خېټه یې پړسېږي، ډکې مچازې نه کېږي، خوب یې ډېر زیات دی او د وړو سره لوبې نه کوي. تاسو کو په خپله باندې د دې ماشوم د رنګ ته او د حالاتو ته وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې د دې ماشوم خو غور کار نه کوي. دې ته وایي کنجینیټل هایپوتایرایډیزم. د دې ماشوم نه دا 6 کاله ضایع لاړو، ته په دې کې ترقي ونه کړله، ځکه د انسان د وجود دپاره تایراید هارمون دومره ضروري دي لکه د ګاډي یا د جهاز دپاره چې پټرول ضروري وي او هغه پې چلیږي. کم چې ترقي یافته ملکونه دي نو په هغې کې د ماشوم چې پیدا شي نو په 9مه ورځ باندې یو ټیسټ وکړي، هغې ته وایي ګتري ټیسټ، او په هغې کې یو څو مرضونه داسې راوځي چې د هغې په هغه ټایم باندې علاج شروع شي او دا ماشوم الله پاک د ډېرو غټو مرضونو نه بچ کړي. او په هغې کې یو دی د غور کمزورتیا یا کنجینیټل هایپوتایرایډیزم. که چیرې دې ماشوم ته په لومبنۍ هفته 2-3 کې دغه ټیسټ شوی وی یا په میاشت 2 کې او دته علاج شروع شوی وی نو د دې علاج انتهایی اسان دی. یو ګولۍ د هغې ته وایي تایراکسین، هغه 50 مایکروګرام راځي، دله یوه ګولۍ چې کم دی پوره ده او د دې ماشوم زندگی به په هغې باندې الله پاک بچ کړي. کنجینیټل هایپوتایرایډیزم د وخت معلومول، په وخت باندې علاج کول او د معذورتیا نه بچ کول. السلام علیکم.